افغان لوبغاړو بیا څنګه خپله ګټلې جایزه افغان کډوالو ته ورکړه او د پاکستان خلاف یې کوم اقدام وکړ. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شاهدي په 500 ورځو نړیوال جام سیالیو کې له هالند څخه د نننۍ لوبې ګټل ټولو هغو هیوادوالو ته ډالۍ کړي چې په دې وروستیو کې پاکستان په جبري ایستلي دي. نوموړي وویل موږ ټول له تاسو سره یو، هڅه کوو نیمه پایلوبې ته هم ووځو. له دې نه مخکې ابراهیم ځدران خپله جایزه افغان کډوالو ته ډالۍ کړې وه چې د پاکستان صدراعظم انورالحق کاکړ پې غبرګون ښودلی و. بلخوا محمد نبي نن د نیدرلند پر وړاندې بهترینه توپ اچونه وکړه او په 9.3 اورونو کې یې د 28 منډو په بدل کې 3 ویکټې ترلاسه کړې او د دغې سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.